علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور سعید الله مفتون په نامه پوښتنه کړې ده چې پټګۍ دا سنت مؤکده ده که سنت زوائد نه ده. یو مولا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلي دي چې فرق په مابین د موږ او د یهودو کې پګړۍ ده، نو دې نه معلومیږي چې دا سنت مؤکده ده. محترم وروره دواړې خبرې درته کوم. داسې به وکړو افراط به نه کوو. کتاب ته چې راسو د مونږ او د تاسې د اصولو مشهور کتاب چې دا منار چې مونږ ورته وایو چې دا نورالانوار پې شرحه ده، نو که ته دا منار راواخلي دلته د سنتو تقسیم کوي. سنت دوه قسمه سنت دي، یو سنت مؤکده دي، یو سنت زوائد دي. نو دی وایي وهیا دا سنت چې دي نوعان دوه قسمه دي. سنن الهدا چې دي ته سنت مؤکده وي، تاریکها یستوجب الاصاعته. که چیرته چا پرېښودل نو د باندې اصاعت ستا ده، یعنی لوم و ملامتیا ستا در باندې او ګمراهي ته سړی منسوب کولی سي. کل جماعت لکه جمع غوندې والآذان چې دا سنت مؤکده دي. و زوائد بل سنت زوائد دي. و تاریکها لا یستوجب الاصاعته. که چا ونه کړل ګناه نسته د پې باندې. اوس دا سنت زوائد څه شی دي؟ که سنن النبی صلی الله علیه وسلم فی لباسه، لکه سنت رسول صلی الله علیه وسلم په لباس کې. لباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ده؟ خوراک د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چکاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا ټول څه ده؟ دا سنت زوائد دي وروره. نو چې سنت زوائد څو په دې کې اصاعت نشته ده، نو نه پوهېږم چې دا مولي صاحب محترم ولې دومره تیزی کوي. نو دا محترم وروره د مونږ او د تاسې ته دغه در سره وګوره د علامه ابن النجیم د بحر الرائق مولا چې په منار باندې کومه شرحه کړې ده، فتح الغفار بشرح المنار 250 صفحه. او بل تاویل چې هغه مولا ویلي دي مونږه او د یهودو په مابین کې فرق دا ده چې هغوی پټګۍ نه وهلې، موږ به پټګۍ وو. دا صحیح نه ده وروره. اصل کې یهودو هم پټګۍ وهلې. دا اوس د دنیا ډېر کافران پګړۍ وهي، سیکانو هندوان هم پګړۍ وهي، یهودانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم پګړۍ وهله. صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث داسې ویلی چې د موږ او د یهودو په مابین کې پګړۍ فرق نه ده. دا فرق ده چې هغوی پګړۍ په لوت سر وهله، موږ باید پګړۍ په خولۍ باندې وهو. دا فرق د موږ او د دوی په مابین کې داسې ده. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علامه ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کې لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا دا هم ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوت سره پګړۍ وهلې ده. هغه هم اتفاقي فرق نه ده وروره. الله دې ښه لره کامیاب